سلامونه زما د یوټیوب د لارې چې څومره څوک مونږ اوري ټول ته نیک هیلې احترامات. دا ویډیو راسره وګورئ. باجوړ د سیمې هویز زیب یو ښایسته ماشوم ډېر وړوکی ماشوم دی خو خبرې ډېر د کمال کوي. تبه ریحان زیب دی ډېرې ښکلې خبرې کوي. نو زما پښتنو ته د باجوړ د سیمې که د دیري نو دا لږ سپورټ کوي، ده له سپورټ ورکوي او داسې کسان او داسې ماشومان اپریشیټ کوي. نو ویډیو راسره وګورئ. ډېره ښکلې ویډیو یې جوړه کړې ده، ډېرې ښې خبرې کړې دي. نو ویډیو راسره وګورئ. راځئ. پرون په ما پسې یو کس ویډیو کړې وه او هغه کس په دې ویډیو کې دا ویلي وو چې تا موږ کې څه کار دی. یو مومند والا وویل چې تا په موږ کې څه کار دی چې موږ یو کیو که نه موږ بېاتفاقي ښیو او موږ ټول پښتانه به بېاتفاقه ښیو، ستا په دې کې څه کار شو؟ او ویل چې دا ویډیو هغه ته ورسوئ. نو هغه له زه پیغام ورکوم چې ستا ویډیو ما ته را رسېدلې وه. زه نه مومندو سپورټ کوم او نه باجوړ سپورټ کوم، ټول پښتانه وروڼه یاستو، ټول پښتانه سپورټ کوم او ټول پښتنو لپاره خبره کومه. نو هغه وایي چې موږ بېاتفاقه ښایستو. نو چې تاسو څوک د دې پښتون موږ د هغه کس څخه جنګېږو څوک چې د پښتون خلاف یو پښتون په اتفاقۍ کار کوي، نو موږ د هغه کس څخه جنګېږو. نو ته په پښتون کې بیا نه حسابېږې ځکه چې ته په خپل پښتانه په جنګ کې هر چې نو ته بیا ځان ته پښتون مه ووایه او نه د پښتون نوم په زنګ ده. نو هغه له زه دا پیغام ورکوم چې څوک پښتون خلاف وي او څوک پښتون په خپل منځ کې جنګوي نو بیا هغه زموږ نه چې کومه دی هغه نه پښتون دی او نه زموږ ورور دی. نو هغه ته مې دغه پیغام ورکړو دغه مومندو والا ته چې نه مومندو خلاف ودرېږم او نه باجوړي خلاف ودرېږم او نه د روجي خلاف ودرېږم. زه ټولو پښتنو سره ولاړ یم ځکه ټول پښتانه وروڼه یاستئ. دغه ټولو سره ولاړ یم. نو هغې ته ووایه ستا ویډیو ما ته راورسېدله لکه ما را ویډیو نه کوله خو زه ورته وایم چې هغه له پیغام ورکړم چې زه د لایکو لپاره نه یم راوتی، تاسو په خپل لایکو لپاره چې کومه دی خپل پښتانه جنګوئ خو زه د لایکو لپاره نه یم راوتی. صرف د قام خبره مې ارمان د قام خبره مې کول مې ارمان دی او دغه ارمان به انشاءالله پوره کوم او دې پښتون حق به وایم.